السلام علیکم مرګرو را روانو مو د زړه مې داسې سخت خفه شو کنه د کال اولنۍ ورځ وږي پرون خلک ډېر زیات خوشحاله وو ځکه چې کال بدلېدلو په یوې کې خلکو ډېرې مزې وکړي خو زه خپله ونه وتلم دې د وجې چې بس زموږ په ژوند کې یو کال بل هم کم شو وږي عمر داسې تېرېږي لکه منډې وایي مخکې به ورته مونږ هم خوشحالېدو خو چې کله نه په دې ښه بد پوه شوي نو اوس دې شیزونو ته هم چې دی دومره فکر نه خو سهار چې دی را روان وم سهار او ومې کتل یو زموږ ټیکسي والا غریب چې دی په دې فوټ پار باندې چې دی دا ګاډی ورخېجولی دا ویډیو د سر اوس منشن کوم تاسې هم وګورئ ته دا منې زما یقین نه راځي چې دی دا فوټ پار باندې دا ګاډی خېجولی څنګه دی څه بل شان ګڼه لکه دا هایوې روډ هم نه و داسې نارمل روډ و او په هغې کې چې دی دا پته نه چې د بره ځای ته د ګاډی دی خېجولی څنګه نو ما دا وړوکې غونده کې کلیپ جوړ کړو ما ویل زه به چې دی په دې ویډیو جوړه کړم نو زموږ چې څومره پښتانه دي یا زموږ څومره مسلمانان دي څومره هم دي او دا ویډیو ګوري او هغې چې دی داسې ډرایوینګ کوي نو کوشش کوئ دا ګاډی چې دی په آرام چلوئ او ډېر په احتیاط یې چلوئ هر څه د الله د سیټ خو بیا هم تاسو خپل کوشش کوئ لکه دا اوس د نه منلو خبره ده که تاسو خپله د ویډیو وګورئ سخت یې خفه کړم ما چې خپله دا واقعه وکتله زه ورته خپله هم حیران وم ما ویل چې دی چې څنګه په دې ځای ورخېجولی دی مزه الله دې ورله د زړه صبر ورکړي او موږ ته هم دواګانې کوئ او خپل هم چې دی ډېر احتیاط کوئ اوس ماله راکړئ اجازت الله په امان